الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معزز برخوالو السلام علیکم ورحمت الله. په سورة بقره کې 258 آیات مبارک پیدا کوي. له ما سره په ترجمه کې شراکت وکړي. دا 258 آیات مبارک د یو تاریخي او عبرت امیز واقعي په باره کې الله پاک را لیږلی ده. هغه واقعه د حضرت ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والسلام او د ده د وخت د یو سرکشه او ظالم پاچا نمرود تر مابین مباحثه او جګړه مناظره راغله. نمرود ابراهیم علیه السلام ته وویل ته چې ما رب نه بولې نو د تا رب څوک ده؟ ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې د ما رب هغه ذات ته یحیی و یمیتو چې ژوندي کول کوي او مړ کول کوي. چاته اراده وسي هغه ژوندی کوي او چاته اراده وسي هغه وزني. په هغې کې روحي بې روحي کې. نمرود وویل چې دا کار خو زه هم کوم، زم ژوندی کول او مړ کول کولی شم. لکه د ده په ذهن کې داسې راغلل چې زه یو مطلق العنانه پاچا یم، یو څوک وزنم څوک مې مخه نیسي او یو څوک ماته دومره مجرم وي چې محکوم په مرګ باندې هغه بری کوم خلاصوم. نو ورته وویل ابراهیم علیه السلام ته چې دا کار خو زه هم کوم. نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې د ما رب خو لمر له مشرق راپورته کوي، نو ته یې د مغرب لخوا راپورته کړه که ته واقعي ځان خدای بولې. نو الله پاک فرمایي فبهت الذي کفر، نه حیران و چوپ سو کافر. نمرود حیران و چوپ سو وارخطا سو او دلیل و دلایل تیر ولاړل. نو میدان حضرت ابراهیم علیه السلام یووړ. ترجمې ته متوجه سي. الله تبارک و تعالی فرمایي الم تره، آیا تا نه دي کتلي ای د ما محبوبه؟ اول خطاب نبی علیه السلام ته ده او بیا په طفیل سره د ده مبارک هر خاوند عقل و د رویت و د درایت ته خطاب ده چې هی هر کتونکي او لیدونکي ته نه ګورې الی الذي هغه کس ته حاج ابراهیم چې جګړه یې کول او دلایل یې ویل له ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره د رب د ابراهیم علیه السلام کې ان اتاه الله الملک چې ورکړی و ده ته الله سلطنت و پادشاهي ورکړې وه او نوم یې نمرود و. د هغه هغه مباحثې او جګړې ته نه یې متوجه. اذ قال ابراهیم، هر کله چې وویل ابراهیم علیه السلام هغه ته ربي الذي یحیی و یمیتو، ربي الذي، رب د ما هغه ذات ته یحیی چې ژوندی کول کوي و یمیتو او مړ کول کوي. قال وویل نمرود انا احیی و امیتو، زه ژوندی کول کوم او مړ کول کوم. دا کار خو د ما په وس کې نشته. ابراهیم علیه السلام ورته وایي قال ابراهیم، وفرمایل ابراهیم علیه السلام فإن الله، نو بشک الله جل جلاله یأتی بالشمس،
راولي المر من المشرق له طرفه د مغربه فأتي بها من المغرب نو رای ولا ته هغه له مغربه له طرفه د مغرب المر راپورته که راویښځوه. فبهت الذي كفر نو حیران پاته سو، ساکت سو، چپ سو. الذي كفر هغه کس چې کافر سوی و، یعنی نمرود حیران پاته سو. بهتا هغه صیغه ده په قرآن عظیم شان کې چې وزن یې د مجهولې ده او په معنا کې معلومه ده. الذي كفر فاعل ده نه نایب فاعل، علماء کرامو ته معلومیږي. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې والله لا يهدي القوم الظالمين. الله جل جلاله نه کوي هدایت، نه ښیي لار القوم الظالمين هغه قوم ته چې ظالمان وي. ظالمانو ته الله د حق لارم نه ورښیي، هغه په خپل ظلم و په خپله سرکشي کې دغسې تر دنیا تېرېږي. په دې آیت مبارک کې الله تبارک وتعالی درې مطالبو ته اشاره کوي. لومړی دا چې الله پاک دغه عقل انسان ته، بني آدم ته یو عظیم نعمت ورکړی ده. په دې معنا چې حضرت ابراهیم علی نبینا خو ابو الانبیاء و، دا د نبیانو پلار ده، نیکۍ ده. په زرهاو انبیا د ده په نسلو په اولاده کې راغلي. دی خو د الله پاک له اولو العظمه نبیانو پیغمبرانو څخه و. نقلي دلایل خو له ده سره موجود و، وحیي دلایل، اسماني دلایل موجود و. خو په دې میدان کې له نمرود سره دی عقلي دلایل وایي. نو په دې کې الله تبارک وتعالی د دې اشارت راکوي، د دې درس و تعلیم راکوي چې د عقلم په تاسې کې یو عظیم جوهر ده، یو عظیم نعمت ده. په عقل باندې تاسې حق ثابتولی شئ. عقل هم د حق په ثابتولو کې مهم رول لري. نو ځکه دلایل عقلي ورته وایي چې د ما رب ژوندی کول کوي او مړ کول کوي. بیا چې هغه دغه دعوه کوي، بیا ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې د ما رب مشرق المر راخیځوي، ته یې له مغربه راپورته که. مګرم نمرود حیران سي او نمرود ورخطا سي و چوپ سي. نو یو خو د عقل عظمت و د عقل نعمت ته اشارت تبکیسي. هر انسان باید په خپل ژوند و زندگی کې له سالم عقل څخه کار واخلي. دومه خبره دا ده چې دلته مفسرین کرام یو تحقیق کوي، تحقیقي خبره را برسېره کوي. هغه وایي چې نمرود څرنګه داسې نه وویل چې مشرقه د المر خو زه راخیځوم، نو د تا رب دې ای ابراهیمه له مغربه راوخیځوي. دا دعوه یې څرنګه ونه کړه. مفسرین کرامو د دې جواب کړی ده. یو مختلف جوابونه سوي دي. یو جواب کې دا ده چې نمرود په دې باندې متیقن و، په دې پوره باور و چې ابراهیم علیه السلام په حق ده او د الله نبی ده، د الله پیغمبر ده. لکه چې دا یو دستور قانون دغسې الله پاک ایښی ده په انسانانو کې. هر وخت دغسې چې د حق و د باطل په معرکه کې د باطل طرفداران همیشه په دې پوهېږي چې دا جانب مقابل د ما دا په حق دي، خو عناد و ضدیت اخیستي او د دنیوي لالچ په بنیاد باندې هغه د هغه حق مقابله کوي. نو د نمرود یقین و چې دا ابراهیم علیه السلام د الله پاک پیغمبر ده. که زه اوس دا دعوه وکړم چې د تا رب دې له مغربه راوخیځوي او دی الله ته متوجه سي او لمر الله پاک د ده په معجزه کې له مغربه راپورته کړي، نو له ما سره چې کوم انسانان پاته دي، د ما په طبیعت کې دي او د ما منونکي دي، هغه به ټول راچواوړي. نو ځکه دی حیران سو، دا خبرې باندې جرأت ونه کړو، ځکه د ده یقین و چې دی په حقه باندې ده. او له بلې خوا علما کرام لیکي چې دا هم په ذهن کې الله ور واچول چې په دې مجلس کې به تا ته خلک دروغجن وایي،
که ته دا دعوه وکړې چې له مشرقه یې زه راپورته کوم، له مغربه دې د تا رب راپورته کړي ای ابراهیمه. نو په دې مجلس کې داسې معمر خلق ناست دي چې هغه تر ما مسیران دي، په هغو ته معلومه ده چې دا لمر د موږ له ژونده مخکې هم له دغه مشرق راپورته کېدو په مغرب باندې لوېدو. نو که زه دعوه وکړم چې دا خو زه راخېځوم، هغه به ټول ماته وایي چې ته دروغجن یې، ځکه چې ته پیدا هم لا نه وې، دا لمر له دغه مشرقه راخوت. نو ځکه یې جرأت ختم سو او دا خبره یې ونه سوای کړای. درېیمه خبره دا ده چې د اخیر د آیات مبارک کې الله تبارک وتعالی فرمایي والله لا یهدي، او الله جل جلاله هدایت نه کوي، لار نه ښیي، سمې ته یې نه راولي القوم الظالمین، هغه قوم چې ظالمان دي. په دې کې د دې درس او تعلیم الله موږ ته راکوي چې ګورئ په ګناهونو کې ظلم هغه بدترین جرم ده، هغه بدترینه ګناه ده چې په هغه باندې الله پاک د انسان زړه مسخه کوي، او په زړه په حواسو باندې الله پاک مهر لګوي. حق یې هېڅ زړه ته نه لویږي، حق یې هېڅ زړه ته نه کته کېږي. نو ځکه الله دا جزاءً، ځکه چې دی ظلم کوي چې د ده له شانه دی هېڅ وړ د دې نه ده چې دی ظلم وکړي، دی یو ډېر ضعیف مخلوق د الله ده، د الله په ورکړې روح باندې چلیږي، د الله په رزق باندې چلیږي، د الله په انعاماتو، د الله په احساناتو باندې دی ژوند کوي، په هېڅ شي باندې دی تسلط نه لري. په د خپل وجود د ده کې چې کوم الله پاک نعمتونه ایښي، کومې مشریانې نصب کړي دي، کې پټ کړي دي، کې جوړې کړي دي، هغو باندې دا هر انسان پوهېږي چې زه یو ډېر کمزوری او عاجز مخلوق یم، او الله پاک ما کې ډېر عظیم عظیم عجایبات ایښي دي، د الله پاک سلطنت ډېر عظیم سلطنت ده. باوجود د هغه چې دی ظلم کوي، د حق تلفي کوي، مظلوم باندې ظلم کوي، د حق مقابله کوي. لوی ظلم شرک و کفر لوی ظلم ده. نو چې بیا دی دا ظلم کوي، نو الله پاک دته ډېر غوسه یي، په هغه قهر و زجر کې د ده په زړه، په سترګو، په غوږونو، په سمع باندې، په سترګو باندې، په ټولو حواسو باندې مهر ولګوي. نو الله وایي چې والله لا یهدي القوم الظالمین، الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. الله هم د ظلم له شقاوته، د ظلم له بدبختي څخه هم د الله پاک وساتي، الله هم د نجات نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي